د عقبة بن عامر رضی الله عنه حدیث دی سنن ابو داود کې رسول صلی الله علیه وسلم سره وی زه یو شپه روان وم د جحفې او د ابوا په منځ کې وم یو شپه مزل کوم اذ غشیتنا ریح وظلمة شدیده په دې کې ناڅاپه یو تیزه هوا راله او توره شپه جوړه شوه نو مونږ حیران شو په دغه ځای کې چې توره شپه ده او هوا لګي نو رسول صلی الله علیه وسلم شروع شو یتعوذ اعوذ برب الفلق واعوذ برب الناس رسول صلی الله علیه وسلم د دواړو سورتونو په تلاوت باندې شروع وکړه چې هغه قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دا دوه سورتونه دي او ماته دا خبره وکړه یا عقبه تعوذ بهما فما تعوذ متعوذ بمثلهما د دې دواړو سورتونو باندې ته د الله نه پناه غواړه الله پوری پناه نیسه په دې دواړو سورتونو باندې او دا دواړه وایه داسې یو ډال نشته دی چې هغې باندې یو سړی ځان بچ کوي سوا د دې سورتونو نه چې په دې باندې څوک دا ډال وګرځوي د ځان لپاره او ځان بچ کوي نو د دې نه بل ښه ډال نشته دی چې هغه ځان ته ونیسي نو که تا ته څه مسلې د جادو نه یېرېږي چا د باندې جادو کړی دی یا د دشمن نه یېرېږي یا د باندې نور یېرې دي خطرې دي په خوف کې نو دا صورتونه وایه او رسول صلی الله علیه وسلم دی له ډېر زور ورکړی په هغه وخت کې هم زور ورکړی دي صورتونو له چې کله دا نازل شو او کله په رسول صلی الله علیه وسلم باندې هغه سحر او جادو شوی و نو رسول صلی الله علیه وسلم به دې صورتونو له زور ورکو نو په دې بل به زور ورکې په دې صورتونو باندې به زور ورکې او دا به تلاوت به کې د دې او په الله باندې به ښه ګمان ساتي په الله باندې به اعتماد کې او په دې دوه صورتونو باندې چې ته کفایت وکړې نو دا ستا لپاره د هر مصیبت د هر غم د هرې مسلې او د هرې پریشانۍ د هر څه نه دا کافي کېږي ستا لپاره